السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جمال تاسو ګورئ ایج فورکس چینل. ان شاء الله د فورکاسټینګ دویم سیریز د دویم اپیسوډ دی چې په دې ویډیو کې موږ د یورو اس ډي جی بی بی یو اس ډي جی بی بی سی ایچ اف او ګولډ باره کې به فورکاسټینګ کوو. راځئ چې خپله ویډیو سټارټ کړو چې ډېره ویډیو اوږده نه شي. راځئ اول د یورو اس ډي چې موږ خپل لیست دلته جوړ کړی چې تاسو موبایل کمنټ کې موږ خپل کمپیر چې تاسو غواړئ هغې باره کې هم جوړ کړو، خو تاسو که اوسه پورې کمنټس پیرس نه دی راته ایډ کړي، خو موږ هم خپل سکیجول باندې مخکې ځو. یورو اس ډي، جي بي بي سی ایچ اف، جي بي بي یو اس ډي او ایکس یو اس ډي، یعنې مطلب ګولډ په ډالرو باندې دغه زموږ لیست دی، په دې باندې به انشاءالله مخکې ځو. صحیح شو. راځئ اول ګوره فنډامنټل هم موږ خو به ډېر فوکس چې ډېر توجه په ټیکنیکل انالیسس کوو، خو فنډامنټل به هم لږ هم تشریح کوو چې د ویکلی دپاره فنډامنټل څه وي. فنډامنټل دپاره موږ سره فورکس فیکټري دا هم ډېر ښه کار کوي. فورکس فیکټري دا چې د فنډامنټل انالیسس راټول کړي، مطلب کوم غټ غټ نیوز چې راځي هغې افیکټس دلته ښیي. نو ګوره د سور نور رنګونه به انشاءالله به راروانه ویډیو فنډامنټل ویډیو به مکمل ووایو، هغې باندې به مکمل دا رنګو باندې موږ کېږو چې دا رنګونه څه معنی ورکوي. خو تاسو دومره پوه شئ دا سور رنګ قوي رنګ دی چې تېره ویډیو کې ما هم یاده کړې ده. ګوره منډې، ټرزډې، سنډې خو نشته، سټرډې خو نشته دی په دې باندې مارکیټ باندې. منډې، سټرډې، ټیوزډے، وینزډے او ټرزډے، فرایډے، مطلب دغه ټول دا دوشنبې نه واله تر جمعې ورځې پورې دا مکمل مارکیټ انالایسس دې کې شته دی. صحیح شو. په جي بي پي ګوره د پاکستان ټایمینګ دی، پاکستان ټایمینګ دی نو افغانستان نیم ساعت فرق کوي. تاسو خپل ټایم کوم ملک کې چې هماغه ځي سره خپل ټایمینګ حساب کوي، خو مطلب که پاکستان کې دا پاکستان ټایمینګ دی. پاکستان ټایم 9:15 د شپې باندې جي بي بي کې یو غټ نیو راځي، نو په دې باندې چې دا نیو چې کله راښکاره شي نو په دې کې په مارکیټ کې جي بي بي مارکیټ کې به ډېر اثرات ښکاره کېږي. همدا شانتې به یورو کې چې دی، یورو کې په 12:30 بجو باندې د سې شنبې په ورځ باندې 12:30 بجې به دا یورو کې به دوه نیوزه قوي نیوزه راځي، مطلب دا نیوز چې راښکاره شي نو دې دپاره تاسو باید دغه په یورو کې یا بره سور رنګ چې په جي پي بي کې و په دې کې باید تاسو ټریډ ونه لرئ، مطلب که ټریډ لرئ هم کلوز یې کوئ، ځکه چې تاسو شاید کوم انالایسس کړي یا کوم مارکیټ کې فنډامنټل انالایسس هم کړي، هغه شاید ځکه دې په راښکاره کېدو سره مارکیټ په یو لیول کې روان یو دم چینجینګ کوي، نو دې په دغې سره دې نیوز افیکټس ډېر زیات دي سور رنګ. نو مطلب تاسو په دغه ټایم 12:30 بجې دی، 12:30 یو ساعت نیم ساعت فرق ورکوي، مطلب 12:30 دی نو 1:30 بجې پورې تاسو صبر وکړئ چې دا افیکټس کم خوا ویلیټیلیټي یعنې خوځښت کم خوا زیات دی، هماغه خوا ته به ټریډ ولګوئ. ګوره سې شنبې په ورځ باندې په 9:30 د شپې په یو اس ډي کې هم یو قوي نیوز را روان دی، تاسو ویلیټیلیټي په دې کې هم کتلی شئ. همدا شانتې په د چهارشنبې په ورځ باندې په یو اس ډي کې هم بیا په 11 بجې د شپې قوي نیوز دی، مطلب په دې کې تاسو افیکټس کتلی شئ چې مارکیټ کې کم خوا ته مارکیټ ځي، مطلب دا اثر غورځي کم خوا به مارکیټ ډېر ځي. صحیح شو. د چهارشنبې په ورځ، د پنجشنبې په ورځ چې وګورئ، ټرزډې په ورځ تاسو وګورئ دا د ګورئ اس ډي کې بیا یو افیکټس غورځېږي په 5:30 ماښام، 5:30 د کوم وخت د مازدیګر ماښام. صحیح شو. او همدا شانتې داسې فرایډې د جمعې په ورځ تاسو ګورئ بیا په یو اس ډي کې چې دی بیا په 5:30 د ماښام یا د ماسخوتن چې تاسو مازدیګر ټیم سره برابرېږي، نو د 5:30 د مازدیګر نه بعد 5:30 بجې دغه یو اس ډي کې چې دی یو افیکټس افیکټیبل افیکټس غورځېږي. صحیح شو. نو مطلب دا چې په دغه ټایمینګ کې تاسو یو ساعت نیم ساعت ورکوئ، تاسو دې نه بعد بیا ټریډ ولګوئ. په دې وختو کې دا نیوز چې راښکاره کېږي په دې کې ټریډ مه لګوئ، ځکه چې مارکیټ ډېر زیات ویلیټیلیټي ښکاري. راځئ ټیکنیکل انالیسس شو. ما ویله ټیکنیکل انالیسس کې موږ توجه زیاته کوو. ګوره ما تیار ګرافونه، ټرین لاینډس او هریزنټل لاینونه دا ټول ما رسم کړي دي. صرف په دې کې به موږ اوس وغږېږو چې دا کم خوا امکانات دی ولري چې کوم ځای نه کوم ځای کې لاړ شي، نو کوم بای ده او که سیل دی. صحیح شو. ګوره اول یورو اس ډي ده چې موږ سکیجول دا دی. یورو اس ډي ده، یورو اس ډي کې ګوره ما ټرین لاین ویستی. ټرین لاین یو دا شی دی، یو د دې نه بره لانګ ټرین لاین مې ویستی دی. ټرین لاین تاسو ګورئ دلته ټرین لاین کې چې تاسو دلته وګورئ، اول خو په شارټ ټرین لاین کې چې دی دا ډاون روان دی او په لانګ ټرین لاین کې دا بره روان دی. نو مطلب دا که چیرې تاسو دلته ته به زه دلته یو ډاټس چې به راولو، خو زه خیر مطلب دا ډاټس تاسو ګورئ، دا ډاټس دا ډاټ علامه ګورئ. ګوره که مارکیټ دې ځای نه دا هم کراس کې، صحیح شو، دا یې کراس کې نو تر دې ځای پورې
مطلب د بای امکانات د دې ځای تر دې حده پورې د بای که دا حد کراس کوي دا ګوره ټرینډ لاین تاسو دا کوږ لاین ګورئ که دا کراس کوي دې نه که لږ بره لاړو نو مطلب دې ساحې پورې دا بای دی دلته ريزسټنس کوي نو واپس شاید لاندې راشي صحیح شو نو دلته یو شارټ بای جوړئ که چیرې دا ختم کراس نه کوي او دلته ګوره دلته تیار ريزسټنس شته دی ورته دا ريزسټنس کې دلته پروت دی دا مارکیټ کلوز ريزسټنس کې کلوز شوی نو که چیرې مارکیټ دې ځای نه واپسي د امکان ډېر ولري چې ريزسټنس یې دلته قوي دی نو ريزسټنس یې قوي دی نو دې امکانات شته چې مارکیټ تر دې لینه پورې چې هوریزنټل لین او دا ټرینډ لین د دې د اکراس اوور دې ځای پورې شی وکړي دا دې ځای پورې راشي سیل کې راشي دې ځای پورې سیل کې راشي نو که چیرې دا هم کراس کې او تر یو کم از کم چې 3 نه 4 کینډله پورې لاندې جوړ کړي مطلب دې ټرینډ پورې دې ټرینډ پورې د هوریزنټل لین دلته ګورئ تاسو دې ځای پورې دغه جوړ کړئ څه ورته وایي لاندې راغی مارکیټ نو دې نه بعد تاسو سیل ولګوئ تر دې ځای پورې مارکیټ لاندې ځي صحیح شو دې نه هم که بیا دا هم کراس کوي یو 3-4 کینډله نور لاندې نو بیا نور هم لاندې سیل ته ځي صحیح شو نو مارکیټ که دا کراس کوي دې نه لاندې سیل ته به ځي او که چیرې دې طرح ګوره تاسو ګورئ دلته کروسینګ دی مطلب که دا ټرینډ لاین هم تعقیب کې نو دې ځای ته به راځي واپس به دا خپل بای پروسس بای ټرینډ به دغه کوي فالو کوي به نو دومره خبره کلیر دلته څنګه شوه خبره کلیر دا ده چې زه به دلته یو هوریزنټل لین دا هوریزنټل لین به دا رسم کړم دې کروسینګ نه تاسو دلته بای کوئ شئ تر دې ځای پورې دا د بای شو صحیح شو بای دلته تاسو د شین رنګونه به دې ته ورکړو چې تاسو ته پته ولګي صحیح شو دا بای شو دې ځای کې دا شین رنګ چې تاسو ګورئ دا هم بای شو او همداشان تاسو دې ځای نه لاندې که چیرې دلته راغی دلته هم چک کوئ دې ځای کې سیل شو تر دې ځای پورې کوم ځای پورې سیل راځي تر دې خطه پورې ګوره دا شنه خطونه تاسو ګورئ دلته شنه خطونه درته دا رسموم دا د ټریډینګ پلیسز دي ګوره که دا خط کراس کې دې خط ته ورسېدو بای دی که دې ته ورسېدو سیل دی دې ته ورسېدو دې ځای نه هم لاندې لاړو سیل دی صحیح شو دا خطونه سره وګورئ دلته نمبر دا شنه نمبر یې ګورئ 1.05807 دا شو دا 1.05185 همداشانتې 1.04547 نو دغه ویلیو چې دی دغه ویلیو په حساب تاسو خپل ټرینډز برابر کړئ لینونه وباسئ او بیا ټریډ ولګوئ د ویکلي دپاره د دې امکانات ټرینډ اپ ټرینډ دی صحیح شو راځي چې زو کوم یو ته جی بی بي سی ایچ اف دی زموږ په دغه کې څه شی جی بی بي سی ایچ اف جی بی پی سی ایچ اف دا دی جی بی بي سی ایچ اف هم راواړو ګوره جی بی بي سی ایچ اف کې تاسو دلته ګورئ جی بی بي سی ایچ اف کې ټرینډ چې دی ډاون ټرینډ دی صحیح شو ډاون ټرینډ دی شارټ ټرم کې چې دی اپ ټرینډ روان دی مطلب ډاون ټرینډ لانګ ټرم کې ډاون ټرینډ روان دی نو دلته کې به هم زه ډایرکټ زر درته خپله خطونه مکمل وباسم ګوره دا اوس چې دی دا هم په ريزسټنس لین کې پروت دی ريزسټنس مطلب دا دلته واپسي ورتیاره کړې هم ده او که نور هم لاندې لاړ شي نو دا که دې ځای پورې راغی نو دا مارکیټ شی دی سیل دی او کوم ځای پورې سیل دی اول دې ځای پورې سیل دی او که دې نه هم کراس وکړي نو دې ځای پورې سیل راځي ګوره دې کې د سیل امکانات زیات دي ځکه چې تیار مارکیټ کلوزینګ هم په ډاون ټرینډ ته مخ اړولې ده او مارکیټ لانګ ټرم کې هم ډاون ټرینډ دی صحیح شو او که نه چیرې دغه دواړه خطونه کراس کړه او دې ځای کې به دې ځای پورې به تاسو صبر کوئ دغه خط چې کراس کې دا خط چې کراس کوي تاسو به دلته شی وکړئ بای ولګوئ نو دا دوه خطونه دې کې شو دې کې دلته بای شو تر دې ځای پورې بای دی او دې ځای نه لاندې سیل دی نو همدغه شانتې تاسو خپل ځان ته ټرینډ دا ویلیو وګورئ ویلیو تاسو په نظر کې ساتئ هماغه ویلیو دا تاسو کوم دلته ویلیو ګورئ په همدې ویلیو باندې به خپل ټریډ کوئ راځئ چې زو جی بی بي یو ایس ډي ته چې زمونږ په سکیجول کې هم جی بی پی یو ایس ډي ده صحیح شو جی بی پی یو ایس ډي شو
جی پی بي یو اس ډي ته ځو. جی پی بي یو اس ډي کې دلته تاسو ګورئ ټرینډ لاین اپ ټرینډ دی, دلته هم اپ ټرینډ دی. صحیح شو, اپ ټرینډ شو. دلته هم شارټ زه درته ووایم چې کوم خوا بای شو کوم خوا سیل راځي. ګوره دلته یو ریزسټنس دی, که چیرې دا لینې کراس کړي او دې ځي ته دلته راغلو نو دا د بای ټرینډ شو. چې شو بای شو, دې ځای نه تاسو بای کولی شئ تر کوم ځای پورې, تر دې ځای پورې تاسو بای کولی شئ. صحیح شو, دې ځای پورې بای شو. دا شین خطونه دا د ټریډینګ پلیسز دي, مطلب دلته به تاسو ټریډ کولی شئ. صحیح شو, دلته امکانات لري چې بره لاړ شي او کوم ځای کې چې لاندې زه خط وباسم شین هغه دی سیل والا دی. نو که چیرې دا لاندې راغی دلته دا خط هم کراس کوي. ګوره یو د ټرین لاین کراس کوي او بل چې د هوریزنټل لاین کراس کوي. نو دلته به تاسو لږ وړاندې ګورئ چې مارکیټ یو څه د بل لاندې راځي. دلته به تاسو چک کوئ سیل لګوئ, دې ځای پورې هم سیل راتلی شي او که دې نه کراس وکړئ دې ځای پورې هم سیل راتلی شي. نو دوه ټریډه تاسو ته انشاءالله کافي دی او غټ ټریډونه دي. صحیح شو, دینه بره بای دی او دینه لاندې سیل دی. صحیح شو, دغه انالایسز لږ تیز کوم چې به ویډیو ډېره اوږده نه شي. ایکس یو اس ډي یعنی ګولډ کې ګورو چې موږ ته یاد لیکل هر څه کړي دي. ګوره ګولډ کې چې موږ مخکې 13 هفته ویلو چې دې کې ټریډ کول لږ زره خطرناک ثابتېږي, خو چې اوس ګورو ټرینډ لږ زره مارکیټ ښه روان دی. نو ودرېږئ یو نظر به پرې اچوو انشاءالله. صحیح ده. ښه, نو دلته زه ګوره دې ځای نه که بره مارکیټ لاړو دا هوریزنټل لاین کراس کې, دا هوریزنټل لاین څنګه کې کراس کې, یو ریزسټنس دی خو ویک ریزسټنس دی. امکانات د ډېر لري چې مارکیټ بره لاړ شي. نو مطلب دې نه یو څو کینډله دې ځای پورې جوړ شي نو تاسو چې وکئ دغه ساحه کې بای ولګوئ. نو بای به هم کوم ځای پورې, دې ځای پورې که اول هوریزنټل لاین دې ځای پورې سټاپ لاس دی ستا ټیک پروفیټ دی. نو که دې ځای دا کراس کوي نو نورم دا شی کوي بره تاسو نور بای هم لګولی شئ تر دې خطه پورې. دلته ګورئ دا ویلیو تاسو 1872.25. صحیح شو, دا چې دې ځای پورې اول خپل ټارګېټ ولګوئ د ټیک پروفیټ والا, او که نه بیا دې ځای نور هم بره لاړ نور ټریډ هم لګولی شئ نو بای دپاره. نو دې کې د بای ځکه چې ټرینډ لاین هم بره بای ته روان دی او خپله دا کدا کراس کوي نو مطلب د بای کانفیډنس به هم زیاتېږي او بای امکانات یې بیخي زیاتېږي. صحیح شو, نو بای به راځي. اوس د سیل پوینټ به څنګه ځای دی, سیل به څه وخت لګوئ. ګوره دا په یو ټرینډ کې روان دی, دلته په یو سایډ وی ټرینډ کې روان دی. نو سایډ وی چې روان دی نو مارکیټ چې کله لاندې راغی نو تاسو وګورئ چې یا دا خط هم کراس کوي او دلته هوریزنټل دا لاین هم کراس کوي. همدې ځای کې به تاسو څه وکئ, دې ځای کې تاسو د سیل ځای دی, دې ځای نه به سیل لګوئ دې خطه پورې, دې ځای پورې ټیک پروفیټ هم واغستو. نو که چیرې دې نه نور هم لاندې لاړو دلته تاسو نور سیل هم لګوی شئ تر دې خطه پورې به تاسو خپل سیل تعقیبولی شئ. صحیح شو, نو دغه د امکانات خو د ګولډ چې دی ډېر بره دی, مطلب په بای کې ډېر دی. صحیح شو, نو په بای کې تاسو دې ځای نه بره بیا بای تاسو لګولی شئ او خپل پروفیټ حاصلولی شئ. صحیح ده. انشاءالله روان هفته ټول انشاءالله همدا شی چې څنګه ما ورته ویلي همدا شی تاسو خپله تعقیب کوئ سره. ګوره دا ټرینډ لاینز ویلیوز دي, دغه ویلیو خپل چارټونو کې سیټ کړئ او هماغه شی خپل ټریډ برابر کړئ. صحیح ده. انشاءالله تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. څه مشکلات دي څه پوښتنې په کمنټ کې شیر کړئ. خپل کوم پیرس غواړئ چې په راتلونکي هفته کې هغې باندې فورکاسټ وکړو نو هغه موږ سره په کمنټ کې خپل هغه پیرس نوم ولیکئ چې انشاءالله په روانو ویډیوګانو کې خپل کوشش وکړو او ویډیوګانې لا بهتره تاسو ته جوړې کړو. تر بلې ویډیو پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.